أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه. پرونی درس کې موږ د حضرت آدم علیه السلام په توسل باندې تفصیلی بحث کړو د الله په توفیق سره. داغي بعضی صحیح صوت تتما نننی درس کې زیر بحث ګرځول غواړم، او هغه دا چې وهابیان او شیعتیان هغه دا وایي چې فتلقى آدم من ربه کلمات نه مراد کلمات المذکوره فی سورة الاعراف دي، چې هغه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا دغه کلمات دي. نو که تاسو سورة اعراف راواړوئ، التراشی په سورة اعراف کې وګورئ. سورة الاعراف اتم سفارہ آیت نمبر 23 دریشتم نمبر آیت. نو په سورۃ الاعراف اتم سفارہ دریشتم نمبر آیت کې راځي واقعات آدم علیہ السلام ذکر کیږي، بیا دالت راځي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نګوره دا جواب وهابي تداور کې چې دا دعا چې آدم علی السلام او حوا بی بی کړي دای په اسمان کې کړي دا دلیل سره دلیل رست آیات وګوره قال اهبطوا د دینه معبادو کې راضی ورته الله تعالی وای خکته شي او خازن لیکلی دی چې توبه د آدم علی السلام قبول شوه پس مکه کې ده. 300 کاله جړه کوي، سلوي خرزي خوراک اوسکات نه کوي، سلوي حجونو ته پیاده د هندستان د سرندیب مقام نه بیت الله شریف او مکه معظمه ترازی. علامه بغوی لیکلی چې د تمام انسانیت دسترګو اوخ کی کراجم شي، نو داود علیہ السلام چې تنها د الله تعالی د یری سمره جړلیو شوق او ذوق نه، نو د تمام انسانیت دسترګو اوخ کی د داود علیہ السلام دسترګو اوخ کو ته نه رسیږي. بیا د تمام انسانیت دسترګو اوخ کی سره د اوخ کو د داود علیہ السلام کراجم شي، د آدم علیہ السلام دسترګو اوخ کو ته نه رسیږي، دومره جړای کړي و. نګورو دا کلمات د اسمان دي او دعا قبول شوه د آدم علی السلام پس مکه کې دا خازن وګوره، باقی مفسرین کرام وګوره. پته لګي فتلقى آدم من ربه کلماتن مراد کلمات د توسل دي، کم چې ورته اشاره قرطبی کړي پرون می حواله درکا، کم چې ورته اشاره محمود علوسی کړي پرون می حواله درکا، تفصیلی بحث پیوش دی. بدل تبازی موقوف روایات د صحابه پیش کړي یا د تابعینو پیش کړي. فلان وای چې دینه مراد کلمات دادی چې ربنا ظلمنا انفسنا، فلان دا وای فلان دا وای. په نور مسلو کې دي ته صحابه او تابعین نه یاد، صرف د کلماتین په تفسیر کې اقوال د صحابه یا د تابعینو دی پیش کړي او خو کلک لکه پیش کړي. هغه جواب بده چې موږ سره پدې کې مرفوع حدیث دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکم چې ما پرون د حاکم په حواله بیان کړ. پوېږي په خبره
نو کدی تا ته وی چې دلته په سورته بقره کې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم، دا غینه پس هم راځي قلنا اهبطوا منها جميعا. نو کته دینه مراد کلمات د توسل کې، نو دا غینه پس هم حبوت ذکر دی کنه. نو ستا جواب به ورته دی چې په سورته بقره کې کده کلماتن معبادو کې اغا قلنا اهبطوا راغله دی، نو دا د مخ کې حبوت د پاره سره تاکید دی، هغه نه مخ کې مګوره حبوت راغله. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نو دا رستو حبوت بعد مخ کې حبوت د پاره تاکید وی وایا. او کوي چې نه تاکید نه دی، تاسیس دی، او تاسیس اولاوی د تاکید نه. خبرته وای چې تاکید نشو تاسیس شو. نو اول حبوت خوراغو د اسمان نظم کې تا، دا دویم حبوت د زمکه نه کوي ته او که تحت سرات او دارات وای. دا چرته واقع شوی دی. ناغه مجبور دی ته دی چې دا به تاکید خلیو تفاسیر هم دا تاکید غسته دی. دا یو جواب شو. دویم جواب بدای چې د کلماتو د توسل او د ربنا ظلمنا په درمیان کې منافات نشته دي. دواړه کړي. عبدالسلام رستمی وای ودا توسل ذکر په حدیث کې راغلی او ربنا ظلمنا انفسنا دغه کلمات القرآن دی. وی حدیث د قرآن مقابله کې راشي حدیث متروکی الیکه مقابله دلته کم ده. دلته خو مقابله نشته، دلته خو تعارض او منافات نشته، عمل خو په دواړو ممکن دی. کلمات ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين به وسیلونی وا اللهم بحق محمد لما غفرت لي. تعارض شرط دی او تا د دې ځکه دا تعارض او دا مقابله ښکاری او احادیث درف الیدین دي چې معارض د قران دی ته معارضه درته نه ښکاری. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اي مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه. هبر د دې امت دا ترجمه کړی ده رضی الله عنهما. یا احادیث دامن بالجهر دی چې معارض د قران دی غدر تنخ کاری. الله وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، بری تعالی راو بلی دعاو کیا د رب کریم نا په عاجزه او په پټه. امین اسم فعل په معنا د استجب دعا نه. امین دعا ده. امام بخاری وی قال عطا امین دعا، امین دعا ده. نو چې امین دعا ده او قران درته وی دعا په پټه غواړه او ته نه حدیث پاک کې راغلی چې مد بها صوتا، نو دغه حدیث ته معارض د قران د نص نه دی. ولې نه دی؟ اوس دلته معارضه ته ولې نه ښکاریږي؟ اوس دلته ترجیح کتاب الله ته ولې نه ورکه؟ دلته بیا ترجیح هېری. دریم دا چې ستا کل احادیث د قرات خلف الامام معارض د نص قرآنی دی. الله وی اذا فاذا قرئ القرآن فاذا ذیک و اذا دی فاذا دی و اذا قرئ القرآن کله چې قرآن کریم لوستیش فاستمعوا له وانصتوا وغور تکیه د یو چپ شیا او ته نه حدیث پاک کې راغلی چې لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب یا بأم القرآن او کما قال. خودلته معارضه ده کنه. نو چې حکم زی واقعیت کې او نفس الامر کې معارضه هغه ورته معارضه نه ښکاری، او چې حکم زی د سره معارضه وینه په قران او په حدیث په دواړو عمل ممکني، هغه ته د معارضه وي. الکه ذهن هم فکر کوي کنه کوي او بیا ځان باندې لیبل څنګه لګي اهل حدیث. نو اهل حدیث دي ته وي چې هغه حدیث باندې ګرځي د خپل اندې کوي، هغه د حدیث بيدبي کوي. دا اهل حدیث نه دا منکر حدیث دي. اوس دا حدیث سمرا حواله پرون مادر کې چې دا حفاظ د حدیثو ذکر کړي. امام بهقی حافظ الحدیث ته هغه ذکر کړي، قاضی ایاز حافظ الحدیث ته هغه ذکر کړي دي. سمرا کتابونو حواله پرون مادر در کې حدیث ته تلقی بالقبول حاصله ده. حاکم وی صحیح الاسناد دی، سبوکی وی د حاکم په تصحیح باندې زمونږه اعتماد دی.
کوثری وی حاکم په دې تصحیح کې حق ته رسیدلې او دې ته د ضعف یا د وضع نسب هغه څوک کوي چې هغه پزړه کې د رسول الله شان زغملې نشي پیږي کنه لکه او حضرت شیخ صاحب شهید علیه الرحمت هغه بل تطبیق کولو هغه به وی چې یو الفاظ الدعاء دي یو طریقه الدعاء ده الفاظ د دعا مذکور فی القرآن دي ربنا ظلمنا الخ او طریقه الدعاء مذکوره فی الحدیث ده چې توسل له لکه څنګه چې ما درته پرون ویلو چې توسل طریقه من طریقه الدعاء وادب من آداب الدعاء د دعا قبولیت په توسل موقوف نه دی توسل فی الدعاء دا یو طریقه ده د طرقو د دعا نه او جزری حسن حسین کی وی چې دا یو ادب دی د آدابو د دعا نه نو هغه وضاحت پرون مونږ کړو دا معمولی د هغې تتمه او خلاصه پاتې وه دا مې هم درته د الله په توفیق مخې ته کېښودله پوه شوئ په خبره باندې قلنا ویلې مونږ اهبطو کوشیا منها د جنت نه جميعا په غونډه باندې ټول پټوله او توها کې تسنیه راغلی وه قال اهبطوا جميعا فإما يأتينكم ما زید والا این شرطی دی فعاطفه ده تقدیر بداش این یأتینکم کچره په تاکید راشي تاسو ته یاتی کلمه قران کریم کې 63 بار راغلی ده دریش پیته او په سورته بقره کې شپږ ځای راغلی ده دلته 38 کې 109 کې 210 کې 248 کې 254 آیات کې 258 آیات کې پس کچری پتا کی دراشی تاسو تامین نی زما د جانب نه هدن هدایت کتاب یا رسول صلی الله علیه وسلم فمن تبع هدایا پس چاشی تابعداریو کا د هدایت زمان فلا خوف علیهم پس نه بیرا پدی باندې ولا هم يحزنون نه بدی غمجن شي په آخرت کې دلته خوف او حزن اخروی مراد دی انبیاء علیهم السلام باندې په دنیا کې خوف راځي د بشری تقاضا ده وجي موسی علیہ السلام باندې خوف راغلی الله ورته ویلا تخف ما یریګا خدای طبيعت تبلیغی جماعت ولا تحریف کوي وکله چې دی جادوګرانو دا رسې او د امساګانی کې خودلی وسحروا اعین الناس د خلکو پستر ګبانی سحر کوسترګي ورته وتړلې نظر بندي وکا یخیل الیهم دی خلکو ته خیال ترا وستریش چګینه دا ماران دي نو دغه ځکه موسی علی السلام یرید او د مدین نه چر روانو الله ورته وی د امسا کې د چکی خداغې نه مار جوړ شو نو موسی علی السلام والله مدبر شیک روانو و یریدو تبلیغی جماعت والا سوئی وی ګوره دغه وخت کې د دعوت کار نو کړي ایمان نو جوړ زکه و یریدو معاذ الله الک عام مولودین فطرتی مؤمنان دي بیا د الله د نبی بارکی بیا هغه نبی چې هغه معدود دی په اولو العظم انبیاء کرامو کې داغه متعلق د څه خبره کول دا غزان د ایمان نه خلاصول دي نو آل تخازن لیکلی چې دا موسی علی السلام ولې ویریدو ویره پزان باندې نه وا دا یره په دې خلکو و چې دا خلک ظاهر بین دي اسنه چې دا پړیو دا رسې او د امساګانی وګوري د مار په شکل خوځيږي دی اوس چغې شروعونه کې چې هغه بعضې کسان غزر چغې وایي که سر به کف او سر بلند نو څوک وایي نارې هیدري را پس هسې نه دی اوس دا چغې شروعونه کې دا خو ظاهربین خلک دي نو په هغې یارېدو چې یاره دی ګمراه نشي دوکه نشي یاره په ځان باندې نه وه مطمئن موسی علیه السلام دغه رنګ ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راغی 12 فرشتگانو یا اتو فی صور الرجال نو ابراهیم علیہ السلام یریدو
چې کله ورته خیر وړو هغه لا تصل الیهم ایدیه لاسونه ورته نه رسیده. ابراهیم علیه السلام مو یریدو کنه. نو دنیا کې خوف او حزن دار راځي، انبیو باندې هم راځي، اولیو باندې هم راځي. نبی علیہ السلام دائم الحزن وکنه، اکثر به حزین او په غم د امت باندې. خو دلته قران کریم کې چې چرته خوف او حزن منفي شوی دی نو دا اخروی یادی. دلیل ځان سره راوړو قران کریم سورته زخرف 15مه سفاره 85 نمبر آیات راوړو. سورته زخرف 15مه سفاره 85 نمبر آیات. الاخلاء خدای تعالی فرمایي دوستان یوم یذین په دغه ورځ د قیامت کې بعضهم لبعض عدو، بعضی بعد بعضی نورو د پاره دشمنانی، الا المتقین مگر متقیان با دشمنان نوی غیبالته هم دوستانی. یا عبادی بندگانو زما لا خوف علیکم اليوم، ګورقې دیو لګولو کنه نشته یره تاسو باندې نن ورځ او نه به تاسو غمجن شئ. اشد البلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. او مسند امام اعظم کې دا حدیث وروړي ثم الخير فالخير. بیا اغي مبارکان چې کم دي اغا د ډیر سخت مشکلاتو سره دغه سامنے راځي. نو دلته مراد د خوف او حزن نه، خوف او حزن اخروی مراد دی. دلیل مونږه پیش کو د سورته زخرف 15مه سفاره 85 نمبر آیت. د خوف او د حزن په درمیان کې فرق څه دی؟ نو خوف راځي متوقع کی، مستقبل کې چې تا د توقع د غیوی، او حزن راځي په واقع باندې او ماضی باندې، ما فاته باندې، ما مدوا باندې، پاغي سړی حزن کوي، خفګان کوي. او خوف مستقبل کې د یو شی توقع ورته داغي د وقوع نه دی یریږي. نو دا معمولی فرق دی. او په سورته طه کې راځي 123 آیات دی. الله تعالی فرمایي فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى. چا چې زما د هدایت تابعداریو کا فلا يضل ای فی الدنیا ولا يشقى ای فی الاخره. تفسیر ماتوریدی دغه ترجمه کړی دی. والذین اغا کسان کفروا چې هغه کفر کړی دی وکذبوا او تکذیب کړی دی بیا آیاتنا پیاتونو زمونږه. تکذیب سمانا نسبت د دروغې کړی دی آیاتونو زمونږه ته. د آیاتونو وضاحت براشي چې آیت څه ته وایي. نو آیت دا لفظ مشترک دی په ګڼ معنی باندې راځي. اطلاق د آیت په معجزاتو باندې هم شوی دی. نو چون کې دلته الفاظ عام دي نو چې عام دي معجزاتو ته هم شامل دي. نو چا چې د معجزاتو تکذیب وکړو او معجزې ته د دروغو نسبت کوي ناغه هم د دې آیت لاندې داخل دی. ځکه آیاتنا معجزه څه دی؟ هغه علامه آیت وی علامه په صدق د نبی باندې، او آیت او علامه په قدرت د باری تعالی جل جلاله باندې. اولئک دغه کسان دا مکذبین او دا کافرین اصحاب النار اهل د جهنم دي، هم فیها خالدون دی په دې جهنم کې همیشه همیشه وي. دغه مخکې آیت کریمه قل نهبطوا منها جميعا، او دا آیت کریمه چې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. دا دواړه آیاتونو باندې تفسیر ماتوریدی لیکلی دي. وهذه الايه اغړمبه آیت یادای والتي تلیها، او دغه آیت چې دې ته نږدې دی وی تنقض علی الجهمیه. دا د جهمیو عقیده څه کوي؟ ماتایي. لانهم یقولون ذکر جهمیو دا قول کړي دي متبعینو د جهم ابن صفوان، اغي دا قول کړي دي بفناء الجنه والنار،
هغه وی جنت او جهنم بس کیږي فانی کیږي با و انقطاع ما فيها او پدې کې بجدا چې دا کم نعمتونه دي دا غي به انقطاع راځي. نو تفسیر ماتوریدی والا فرمای فلو كانت الجنه تفني وتنقطع ما فيها لكان فيها خوف وحزن. کشرت جنت فانی کېدلې یا هغه چې ما فيها دي دا غي انقطاع راتللې نو بیا خوف او حزن په جنت کې حاصل شو کنه. او دلته منفی دي نو هر کله چې منفی دي نو پته لګي چې فنا په جهنم او په جنت نه تاریکيږي او انقطاع د ما فيهما هغه ناراضي. مسله باندې پويږي کنه. نو دې کې رد په چا باندې په جهميو باندې. یا بني اسرائیل یا بني اصل د دې بنین دي بنین جمع مذکر سالم د ابن ده دلته نون ساکت شوه دی بنین نه د وجه د اضافت نه اسرائیل تا په اتفاق د مفسرین کرامو مراد د اسرائیل نه یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام دی. اسراء عبرانی زبان کې دا ویلې شي عبد تا او ایل ویلې شي الله تا. معنا دا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام حدیث کې مسلم زده کوي. بعضی کسان وتا سو توي چې اسماء د باری تعالی توقیفی دي چې دا تاسو ورته خدای وای خدای او قدیم وای نو دا الہاد فی اسماء الله دی. والذین یلحدون فی اسمائه دا غین استدلال کوي. اول تساقوال پیش کوي چې یرا اسماء د باری تعالی توقیفی دي موقوف علی الشرع دي. ته د خپل طرف نه انتحال او انتصاب د یو اسم باری تعالی ته نشي کولای. نو هغه قاعده چې کم دی هغه په عربي کې چلیږي ښه. ته د ځان نه یو عربي اسم نشي جوړولې چې اطلاق باری تعالی باندې کې. اما نور لغات چې کم دی په هغه کې اجازه ده. ایلو ګوره کنه ایل عبرانی لفظ د اطلاق باری تعالی باندې شوی. مفسرین کرام د اسرائیل په ترجمه کې څه وایي عبد الله صفوت الله. نو اسراء سمانا د اسراء معنا ده عبد د ایل معنا ده الله. مرکب اضافي ده اسرائیل. جبریل جبرا ستوي جبر عبد ایل الله. نګور عربی نه غیر نور لغاتو کې هغه دی په بل لفظ اطلاق باری تعالی باندې شوی کنه دی شوی. نو کته پښتو کې هغه ته خدای وي خدای په خپل راغله پروردگار ورته وي کردگار ورته وي نو دې کې څه استحاله نشته دی. دې زینه دا مسله ثابت دي. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام مسکرو یعنی وحفظو حفظ کې وساتئ یاد کې تاسو او یاد اسکرو معنا دا وشکرو شکر وباسئ. نعمتي التي نعمت چې کوم دی مفرد دی معنا به د جمع کې تمام نعم زما هغه انعمت علیکم چې انعام کړو ما پتا سی باندې چې ما انعام کړو تاسو باندې تاسو پلارانو باندې خدا چا پلار باندې انعام کول هغه انعام دغه اولاد باندې ذکر دی مخاطب ګرځي. کپلارانه چپشوي وي دی به د کم زین راتلل. نو دینه مراد هغه آبادی چې هغه په زمن د موسی علی السلام کې او قطاده دغه وضاحت کوي چې هغه من فلق البحر چودل د دریاب دی و انجائهم من فرعون او د دې ته نجات ورکول د فرعون نه بیغراقه فغر کولو داغه او دا غرنګ تذلیل الغمام میدانی ته کې د اوریز سورې ور باندې جوړول انزال د منو د سلوا انزال د تورات وغیرہ وغیرہ. دا غنعم چې باری تعالی د دې اسلاف باندې کړو باری تعالی دې تم یادې. واوفو بعهدی وفوقی په وادي زمان او پرواله وفوقی په وادي زما باندې اوفی بعهدکم
زبا وفاو کم په عهد او وعده ستاسي باندې او صلی الله دینه کوم وعده غسته و هغه ځان سره ولیکي آیاتونه ښه سورته مائده 12 آیات راواړه وای سورته مائده شپږم سفاره آیت نمبر 12 ګوره ورته لاندې زی درته وایم دغه ته ګوره دینه چې الله کوم وعده غسته واغه په سورته مائده آیت نمبر 12 کې ذکر ده ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وغواد دعوة لأكفرن عنكم سيئاتكم يوداوادش ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار نيو هغه وعده چې باری تعالی دین اغسته واغه ما سبق کې ذکر شو او چې باری تعالی دې سره کوم وعده کړو وا په اخر د آیت کې ذکر شو نو سورته مائده 12 دلته ولیکي آل عمران سورته آل عمران یوصل او اتیم آیت ولیکي سورته آل عمران آیت نمبر 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الله ته دا وعده غسته وا چې تورات کې کوم صفت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما منزل ګرځولې خامخا په تحقیق سره تاسو بداغي بیان کوي پټوي بینه خلکو ته ښکارا کوي نو دغه وعده مراد ده دا دویم قول له دریم آیت کریمه ځان سره ولي کوي سورۃ اعراف 156 نمبر آیات سورۃ اعراف 156 نمبر آیات الله وعده کړی و عذاب یصیب به من اشاء ورحمتي وصیت کل شی فساكتبها زبدا الیکم دغه رحمت للذین یتقون نو د الله دغه وعده و الله دې سره دغه وعده کړی و سورۃ قصص شلم سفارہ آیت نمبر 52 53 54 250 350 450 سورۃ قصص شلم سفارہ آیت نمبر 250 نګوري ورته الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون عبد الله ابن سلام سے اشارہ ده واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين والله سوي اولئك يؤتون اجرهم مرتين اهل کتاب چې په تورات می ایمان راوړی او بیا په حضور صلی الله علیه وسلم او داغه په نازل پاغه چې کم نازل شوه کتاب دی پاغه ایمان وروړي نو الله وی اولائک یوتون اجرهم مرتين بما صبروا نو دا الله دغه وعده وا سورۃ حدید 28 نمبر آیات حدید سے مسی پارا دا او اشتم سفارہ سورۃ حدید 28 نمبر آیات را واړه وای سورۃ حدید آیت نمبر 28 اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته دو برخی بدر کړي شي درته نصیبین دوخمین نو الله دا وعده کړی دا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله آمنوا بموسی والتوراة اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلی الله علیه وسلم
نو الله وعده کوي چې یؤتکم کفلین من رحمتی، نو دا وعده وی. وعفو پروالیو کیا وفو کوي په وعده زمان، او فی زبا پروالیو کما وفا بوکم بعهدکم په وعده استاس، و ایا فرحبون او خاص زمانہ او یریږي تاسو، خاص زمانہ تاسو یریږي. هغه کسان چې درته وایي کنه نستعين نه د استدلال کوي چې دلته نستعينو چې کم دی عامل له او ایای معمول له، او تقدیم د معمول له مفعول راغله دی په فعل فاعل او عامل باندې، نو تقدیم د ما حقه تاخير او تاخير د ما حقه تقدیم یفید الحصر والاختصاص. نو پته لګی چې استعانت مختص بالله دی، کچا غیر الله نه مدد وغوښتو مشرک شو، نو بزان سره به د مناظرې میدان ته یو گنجې ماریو سي، یا بزان سره تارو درې سوچې یو سي، او د بجلی بورډ کې با چاته به وي چې دا تار دی درې سوچې کې ورکا، نو چې ورګه تار به بربند کړي داسې به وروړیو دی فخص سره به ورته لګي، یا به دغه الیتینو سره، نو دې به داسې په ټوپونو کې سکه ورته ولي یریږي، ولي یریږم باندې بجلی ده کنه. وی الله خو چې ویا یا فرحبون کنه، الله وی خاص زمانہ یریږي، مشرک توس غیر الله نه یریږي. دې بسوي چې نه د خدای یره او د مخلوق نه یره فرق لري، نو استعانت من مخلوق او استعانت من الله و دام ډیر فرق لري کنه. الته و ایاک نستعين نه خدای استدلال کې او حصر دی او قصر دی او تخصیص فهمیږي او دا فهمیږي، نو دی وغه کې څه فرق دی؟ و ایا فرحبون الله وی خاص مانو یریږي او ته بجلیانه یریږي اور نه یریږي، مشرک شرک کی الله سره. فما جوابه فهو جوابک، دې ته وی جواب ترکی به ترکی خبره باندې پیږي کنه، او یا جواب سنی بمقابله جواب اشاعتی والوهابی. وامنو تصدیقو کیا بما انزل تو پاغا قرآن کریم باندې انزل تو چې نازل کړي دی امام مصدقا حال واقع دی، انزل تو کې د تو ضمیر د فاعل نه، فحال کون د دې قرآن کریم کې چې تصدیق کوونکې دی لما معکم دا کتب چې تاسو سره دي، ولا تکونو تاسو مکیږي اولا کافرین به او الکفر کوونکې په دې قرآن باندې، زکا من سنة سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. چاچی دا گناہ پوڑے کې خودا او د نفس خلق را روان دي دغه گناہ اغیم شروع کا، نو خپل وزر خو خپل دی، په مثل د اوزارو د اغي په گردن د نور اوزار امراضی. اول قتل ظلمن په کائنات کې چا کړو؟ قابیل کړو. نبی رسول الله فرمایي تر قیامت چې څومره پناه حق قتلونه کیږي د قابیل ورکه خپل حصہ ده. کته د دین وړاندې خو مشرکانو مکه معظمه کې د نبی رسول الله نه انکار کړو، د قران نه کړو کنه. الله دې ته څنګه وی چې ولا تکونو اول کافرن به، جواب بدای چې په اهلی کتابو کې تاسو نه قبل چې انکار نه دی کړی، نو په اهلی کتابو کې اول کفر کوون کې تاسو مو جوړیږئ، ینه مابادو کې به د تمام منکرین ګناه تاسو په گردن باندې پرته. ولا تشترو ولا تستبدلوا، بدل کې مال بیااتی بکتمان آیاتی، په پټولو د آیاتونو زما ثمنن قلیلا عوضا یسیرا، عوض لګم لکه قل متاع الدنیا قلیل، کدا ټول دنیا په والدام لګ دی، دانه چې الله وی لګ په مال او خیر دی، چې ډیر پیل نو خیر دی، ځکه الله وی چې قلیلن نو کزه کثیرن والا هغه ممنوع نه دی، نه د دنیا کثیرم د آخرت مقابله کې قلیل دی. ولا تشتروا تاسو مالی بی آیاتی فکتمان په پټولو د احکاماتو د آیاتونو زما ثمنن قلیلا مبلغ عوض پیسې لګي، و ایایا فتقون خاص زمانہ پستا سو یریږم، نو دا زم په یا کنستین کی ورته پیش کوا،
الله وی خاص مانو یریږي او ته چې کم دی بجلی نه یریږي، مار نه یریږي، لړم نه یریږي، موچی نه یریږي، قبو نه یریږي، اور نه یریږي، دا غو شرک کې کن. دلته یو مسله د مسلې تفصیل مناسب ګڼم، او ما در تمخ کې ویلو چې خلک هغه ځای ګری چې کم ځای ګریږي، او چې کم ځای نه ګریږي وغه ته چالاسه چولې او ګرولې هغه ته خلک لیونه وي. الګه پوېږي کنه. نو دا ځای چې کم دی محمود علوسی رحمت الله علیه په تحقیق کړي، علامه قرطبی ور باندې تحقیق کړي، نورو کتابونو ور باندې تحقیق کړي، کمالین جلالین داغي حاشیه. نو دی وجنه زه مجبوری مچ دلته دا بحث وکم. مسله باندې پیږي کنه. اخذ الاجرت على تعلیم القرآن واخذ الاجرت على التعویذ دا څنګه دی؟ اوس دغه په دې مقام کې دا خبره اجرت او مزدوری غستل په تعلیم د قرآن باندې عند شافعی رحمت الله علیه جایز دی. هغه احادیث پیش کړي. وعند المتقدمین من الاحناف دا لا يجوز دی. متقدمین احناف ذهاب کوي عدم جواز د دیتا، او هر چې متأخرین دي نو هغه جواز ورکړي دي. زمون چې کم متأخرین احناف دي هغه جواز ورکړي دي. او مثال دې څه دی لکه بعینه د اخذ الزکات للسید چې متقدمین دغه قیل نو د غدمال خیره دي پاکانو ته مو ورکوا، او هغه وخت کې سادات ته بیت المال کې خپل مقرره حصہ وا. کله چې مابادو کې حکومتونه خراب شو او د سادات و کرامو د حق یې ختم کړ، نو متأخرینو جواز ورکو په اخذ د زکات د پاره د سید چا غستلیش. دا سیدا مسلم راواله. اوله حواله په دې باندې ځان سره ولي کوي. تفسیر روح المعانی اول جلد صفحہ نمبر 245. وقد استدل بعض اهل العلم بالآية على منع جواز اخذ الاجرة على تعليم كتاب الله تعالى والعلم. بعض علماء کرامو په دې آیت سره استدلال کړی دی د پاره د منع د اغستلو د اجرت په تعلیم د کتاب الله او د غرنګ په تعلیم د علم باندې. وروي فی ذلک ايضا احادیث، او په دې کې احادیث هم روایت کړي شوی دي په منع کې. ولا تصح د منع احادیث محمود علوسی وی دا صحیح نه دي. جرح بوسو ګوري ور باندې ان شاء الله. وهابیان چې تا توي چې تاسو په تعویذونو باندې په ختمونو باندې پیسې علي حرام خېټو کې اچوي، استدلال کې ولا تشتروا بیاات ثمنا قليلا، او صح احادیث اخبار احادم پیش کوي چې هغه ټول ضعیف دي. علوسی وی لا تصح. وقد صح انهم قالوا په صحیح حدیث کې راغلي چې صحابه عرض کو یا رسول الله انا اخذ على التعليم اجر، آیا تعلیم باندې اجر غستې شو د قران خودنه باندې؟ فقال ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. غره تنخواغه ده چې د الله تعالی په کتاب باندې والي. وقد تضافرت اقوال العلماء على جواز ذلك، د ډیر علماء اقوال په دې کې وارد دي. وان نقل عن بعضهم الكراهه، اگر چې د بعضو نه کراهت منقول شوی دی. ولا دلیل فی الآیت علامت دعاو هذا الذاهب، په دې آیت کې دا کوم سړی چې تک کړي چې هغه وی چې یاره اخذ د اجرت
په تعلیم باندې د کتاب الله ناروا دی. وی په دې آیت کې داغه د پاره د سره دلیل نشته دی. محمود علوسی وی کما لا یخفا، وی دا خبره چا باندې پټیږم نه. نداو تفسیر روح المانی اول جلد 254 صفحه. دویم نمبر ځان سره ولي کوي الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، تفسیر قرطبی ځان سره ولي کوي اول جلد صفحه نمبر 374. اول جلد صفحه نمبر 374. لیکل ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. پدې کې چن اقوال دې پیش کړي، اسو چو باسا شور کړي. نهاهم ان يكونوا اول من كفر، الله تعالی د اهلی کتاب منع کړ چې دې اول کافران شي، د دین منع کړ. والا ياخذوا على آیات الله ثمنا، او د دین هم منع کړ چې دې را پاسي او د الله تعالی آیاتونو باندې پیسې والی. ای علی تغییر صفت محمد صلی الله علیه وسلم رشن، چې د نبی له سلام هغه صفت چې تورات کې مذکور دی چې په غیر رشوت والی الله د دینه منع کړی دی. وکان الاحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه، داغي مولیانو دا کار کولو داغي نه منع کړی. قاله قوم من اهل التاویل، دا داغي یو قول دی چې یو ورکی حسن بصری دی او داغه نه غیر نورم دی. وقیلا دویم قول دا دی كانت لهم مآکل یاکلونها علی العلم کراتب، دی به د مشرانو به د کشرانو نه په کال کې او میاش کې سمتعین او ماحود او معروف پیسې اغستلی، او دا یو دنده روانه و. امام بغوی دا روایت په دې ځای نقل کړي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی، بس دی د نبی له سلام صفت پټ کا یریدل ک چرته دا مونږ ښکارا کو، دا کم کسان چې مونږ رانیول مونږ ته پیسې راکې چاندې و غیرت یې خلو، دا زیو داغه پلاس بیت کې داغه مریدان جوړیږي، بیا باغه ته شکرانی وړي، زمونږ دنده خرابېږي. نو بس دغه وجه ندی داغه پیسې غستې د خلکو نو د نبی له سلام صفت پټ کړو. فنهو عن ذالک، دا دویم قول. وقيل ان الاحبار كانوا يعلمون دينهم بالاجره، يهوديانو بخپل دین د يهودیت په تنخواه باندې خودلو. فنهو عن ذلك. وفي كتبهم، د دې په کتابونو کې دو ابن آدم علم مجانا، خلق ته مفعلم خایا کما علمت مجانا، لکه څنګه تا ته مف خودلې شوی دی. اي باطلا بغیر اجره، قاله ابو العاليه. وقيل المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نذر لا خطر له، هیڅ حیثیت او شان نه لري. قلت دی زوایم وهذه الآية دا آیت وإن كانت خاصة ببني إسرائيل، علامه قرطبی وی دا آیت اگر چې خاص دی د بنی اسرائیل بارکی، فهیا تتناول من فعل فعلهم، دا شاملیږي هغه چاته چې د يهوديانو غوندې کار کوي. فمن اخذ رشوه على تغيير حق او ابطاله، چا چې رشوت واغستو په تغییر د حق باندې او یا په ابطال د حق باندې، او امتنع یا منع شو من تعلیم ما وجب عليه، د خودنی د هغه چې په دغه خودنه واجب و، او ادای ما علم، یا په ادا د هغه چې دی ور باندې پوي وو، وقد تعین علیه، دا ادا په د باندې متعین او بل څوک د حق د مسلې د بیان نو، او د پټه بغیر د پیسو نه بیانوله، حتی یاخذ علیه اجر، تر دې چې پیسې ور باندې والی. فقد دخل فی مقتضى الآیه، نو دغه مولا سے په مقتضا د آیت کې
مطابق د قول علامه قرطبي داخل له والله اعلم. او بیا احادیث امروړي. الثانيه المسألة الثانية وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية. د دې آیت د وجه نه اختلاف کړي دي. وما كان في معناها یا هغه نصوص چې په معنا د دې کې دي. فمنع ذلك الزهري واصحاب الرأي. وبيان اصحاب الرأي مونږ ته یو خپل اصحاب الرأي دي. اهل ظاهرم دي اصحاب الرأي هم دي. اخذ د اجرت علی التعلیم سوق منع کوي. علامه زهری ابن شهاب زهری ادي او دا غرنګ اصحاب الرأي وقالوا وغيوي لا يجوز اخذ الاجره الى تعليم القرآن لان تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها الى نيه التقرب والاخلاص فلا يؤخذ عليها اجره كالصلاه والصيام وقد قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. او بیا احادیث امروړي چې هغه دلایل د مانعين دي. یو حدیث دا وروړي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين. دا ماشومانو ته چې درس کوي معلمین دي استادان دي دی باره کې سوای. قال درهمهم حرام. د دې درهم حرام دي. وثوبهم سحت. او دا کوم جامې چې دی چولې دام حرامي دي. وکلامهم ریا. او خبرې مریاکاری ده. نو دین دې استدلال کوي چې ګوره کوم مولا تعلیم باندې سبق باندې ناظری باندې حفظ باندې پیسې اخلي او هغه خوري او کم درهم جیب کې چولیا کم کپڑے په اغستی دا حرام دي. دا غرنګ عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي علمت ناس من اهل صفه القرآن والكتابه. د اهل صفه یو صحابیو هغه ته می قرآن او خودلو هغه ته می خط ورزدک فاهدى الی رجل منهم قوسا. فقی کی یو کسو ماته لیندراکا ماته هدیه کی راکا. فقلت نماز ډه کی ویل چې لیست بمال لا مال نه دی. وارمی عنها فی سبیل الله. ز جهاد کې بدکار علم کافرن به پیولم. فسالت عنها رسول الله. د دې باره کې مې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه استفتاء وکا. فقال ان سرك ان تتوق بها توقا من نار فاقبلها. کپدی خوشاليږي چې د دې ایوس کې د جهنم د اور یو کړه درته واچولې شي او قبول وکا. نګور دینه پته لګي چې یاره اخذ د اجرت په تعلیم د کتاب دا ناروا دي او دا ادله د مانعين دي. او فضیل اعمال کې فضایل د قران کریم کې علامه زکریا صاحب نور روایت هم ګڼ راچولې دي چې کل ضعاف دي. کل په کل ضعاف دي. دا خو یو مذهب شو یو طائفه شو. واجاز اخذ الاجره على تعليم القرآن مالك والشافعي واحمد. جمهور اجازت ورکړي دي او ابو ثور واكثر العلماء لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرقيه. ګورغه حدیث د دم کې په حدیث د عبد الله بن عباس کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه فرمایي چې دا روایت دا هغه د لدی غوالا روایت دی چې هغه سړی مار چی چلیو. د بخاری روایت دی ان احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله. قرطبی وی وهو نص دا تصریح ده. دا نص دی يرفع الخلاف خلاف پورته کوي د منځه. فينبغي ان يعول عليه چې په دې اعتماد وکړي شي. واما محتج به المخالف او هغه چې مخالف مانع د اخذ د اجرت نه چې هغه احتجاج کړي دی پاغي باندې چې هغه عبارت دی من القياس علی الصلاه والصيام ففاسد. هغه قیاس د قیاس د مولا فاروق دی قیاس مال فارق دی. لان فی مقابله النص ذکا قیاس مقابله د نص کې دی او قیاس کې شرط دا دی چې دی کې بنص جانب مقابل ته موجود نی. ثم ان بینهما فرقانا او دا یاسه کې دلته فارق موجود دی. فارق او فارق دا دی وهو ان الصلاه والصوم عبادات مختصه بالفاعل. صلات او صوم د عبادت دي چې هغه مختص دي فاعل پوری. او تعلیم د قران عبادت متعدیه لغیر المعلم. هغه یو عبادت متعدی دی نو ته متعدی علی په لازمی قیاس کې نو دا قیاس مال فارق دی. نو قرطبی دی باندې تفریق کوي فتجوز الاجره على محاولته النقل
كتعليم كتابة القرآن وغيره وغيره. قال ابن المنذر وابو حنیفه يكره تعليم القرآن بأجرة. امام سے بدا مکروه غنا. ما وضاحت وک چې متقدمینو جواز نه ورکولو، متأخرین قائل لي ويجوز ان يستأجر الرجل يكتب له لوحا او شعرا او غناء معلوما باجر معلوم. یو سړی راولي کاتب دی پاغه شعر لیکي سبل سور باندې لیکي، نو دا وضاحتونه کړی دي زین په کار کوي کنه کوي. واما الجواب عن الايه تبدا سنوي چې د آیت نه جواب دی دادي. واما الجواب عن الاستدلال بالايه مونږ د آیت نه جواب نه کوخه، مونږ آیت منلو والایو. چا چې د آیت نه غلط استدلال کړي دا استدلال نه به جواب کو. دا نقطه یاد ساتئ. کچاویل د آیت نه جواب دی ورخه، آیت خود الله کلام دی، الله د کلام نه جواب کې دومره خزوان شي، دومره جرأت. نو مونږ د آیت نه جواب نه کو. هر چې دی علماء بازی استدلال کړي دی په آیت کریمه باندې د پاره د منع د اخذ د اجرت علی التعلیم، دا غینه جواب دادی چې فل مراد بها بنو اسرائیل. الیک دلته څوک مراد دي؟ بنی اسرائیل. او بنی اسرائیل څوک؟ مشرکان. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. او د مشرکان مبارک نازل شده آیت مسلمانانو باندې چسپانول د چا کار دی؟ د خوارجو کار دی. خبره باندې پیږي کنه. او کته دا وایي چې یاره شرایع من قبلنا تلزمنا، نو قرطبی لیکلی دی چې فيه خلاف. پیږي. جواب ثانٍ دویم جواب دادی وهو ان تكون الآية في من تعين عليه التعلم التعلیم فابا حتی یاخذ علیه اجر. آیت هغه مناسب ته متوجه دی چې پاغه باندې تعلیم متعین ګرځیدلې، غاړه بنديږي او دې دا اجرت دا غستونه بغیر نه کوي، نو دغه مولا پکې داخل دی. فاما اذا لم يتعين چې دې متعین شوی تعلیم د پاره نه وي، فيجوز له اخذ الاجره. ته اخذ د اجرت بیا روا دی بدلیل سنت فی ذالک، ذکر سنت احادیث پدې کې وارد دي. وقد يتعين عليه الا او کله کله سړی باندې سکیږي متعین ګرځيږي الا ان ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم. چې کله یو سړی سره پیسې ني د ځان د خرچي د اهل عيال د خرچي، نبی د باندې تعلیم واجب نه دی. وله ان يقبل على صنعته وحرفته. نبی دغه مولا صاحب حق لري چې د لار شي کسب او کار وغیرہ شروع کی ورسېدلې. ويجب على الامام ان يعين لاقامه الدين اعانته. او حکومت وقت باندې دغه سیمولا صاحب چې خ جید عالم دی، مدرس دی، او غریب د مجبورین کار کوي، دیاړي کوي، ګلکاری کوي، نو باچا د باچای وخت باندې دغه مولا صاحب اعانت او امداد دا واجب دی. و الا لو کباچا نه کولو فعل المسلمین، مسلمانان براجم شي او دغه عالم دین خرچه بلندای. لان الصدیق رضی الله عنه، لکه صدیق اکبر صاحب لما ولي الخلافه چې کله د خلافت حواله کړي شو و اوین لها او د خلافت ته معین شو، لم يكن عنده ما يقيم به اهله. نو د سره دومره پیسې نه وي چې هغه باندې د خپل اهل د امور اقامتو کی. نو فاخذ ثيابا، د وطن را واغستو د کپړو، وخرج الى السوق و بازار ته وروتلو. فقير له في ذلك چا ورته ول ته خلیفہ د وختي، نو ته کاروبار سره کې. فقال غورته وی ومن اين انفق ولا عيالي، زبچو باندې خرچه د کم زینه وکم. نو فردوه، نو خلکو دې را واپس کو. وفردوا له کفایته، او ورته دومره مال مقرر ک اندازې کو چې د کفایت به پکېدلو. نو ګور هغه په تعاد باندې چې خلیفہ د وخت او د مخلوق هغه سې کول ولکه د غي د امور تدبیر او تنظیم کولو، او دا یو طاعت او عبادت او هغه باندې څه کړي دي، اخذ د اجرت کړي دي. و اما الاحاديث، او کوم چې احادیث د مولیان پیش کړي،
فليس شيء منها يقوم ولا ساق. په پدې کې داسې حدیث یوم نشتا چې هغه په خپل پنده ودرېږي. داسې حدیث پکې نشتا چې هغه څه شي لکه په خپل پنده ودرېږي، ټول ضعاف دي. ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل. په صحیح نقل سره پدې کې یو حدیث هم صحیح نشته دی. ګور ورته اما حدیث ابن عباس چې کوم ته حدیث د عبد الله بن عباس سے پیش کو، فرواه سعد بن طریف ان اکرم عنه، وسعد اغه متروک دی، متروک الحدیث دی. واما حدیث ابي هريره فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن ابي جرهم عنه، وابي جرهم مجهول لا يعرف، اغه مجهول له. او بیا وی ولم يروي حماد بن سلمة عن احد، حماد بن سلمة استادانو کې بجرهم نه لري. وانما رواه غدا حدیث روایت کړی دی انا بالمهزم، وغه متروک الحديث اذن دی، وهو حديث لا اصل له، او دا دسه حدیث دی چې اصل نه لري. واما حديث عبادة بن صامت فرواه ابو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة ابن نسي عن الاسود بن ثعلب عنه. او مغیره خو معروف دی عند اهل العلم، ولكنه له مناکیر، هغه مناکیر لري. او هاذا منها، او دا حدیث د عباده دا د چانه هغه د مغیره د مناکیرونه دی. خبره باندې پیږي کنه. نګوره دا قرطبیو 340 صفحه دا اول جلد هغه دغه وضاحت کړی دی. جلالین شریف راکه دغه دی پروت دی. دا ګوره تفسیر جلالین دی، مکتبه رحمانیه ده، اول جلد او صفحه نمبر ده 9. ولا تشتروا بیااتی باندې حاشیه لګولې ده، صفحه نمبر ده 11. لاندې حاشیه کې وی چې وخت لفل علماء في اخذ الاجره على تعليم القران والعلم لهذه الايه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القران والفقه وغيره لئلا يضيع. دې د پاره چې ذات د قران او د فقه او د علم رانش. نن ورځ فتوا دادا چې سړی په تعلیم د قران، په تعلیم د فقه وغيرها مزدوری و تنخواه غستلیش. قال صلی الله علیه وسلم ان حق ما خصتم علیه اجرا کتاب الله، والآیه او هر چه آیت ده فی حق من تعین علیه التعلیم فابا حتی یاخذ علیه اجرا. دا په حق داغه چا کې دی چې هغه باندې تعلیم متعین ګرځیدلی او هغه انکار کوي چې زه تعلیم چاته نه کوم مگر دا چې اول تنخواه پیسې راکړي، زما اکاونټ ته 50,000 جمع کی. پنجاب کې دا کیسې روانې دي کنه. فاما اذا لم يتعين فيجوز له اخذ الاجر بدليل السنه في ذلك، وكذا هم دغرنګي يجوز للامام والمؤذن وامثالهما اخذ الاجره وفي در المختار، ولا لاجل الطاعات مثل الاذان والحج والامام وتعليم القران والفقه، ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القران والفقه والامامه والاذان. انتهى. د صاحب د در مختار قول ختم چې نن روز اغستې شي پازان هم په امامت هم او په تعلیم د قران هم. او په الهدايه کې وای وبعض مشایخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القران اليوم لانه ظهرت تواني في الامور الدينيه، ځکه هغه کې سستی ظاهره شوې ده او که پیسې ورنکي نبیخي دین نه خلک وړي. ففي الامتناع يزيو حفظ القران وعليه الفتوى. وقال في الكفاية وكذا يفتى بجواز الإجازة على تعليم الفقه. وقال الإمام خيرازي في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة، كذا في الروضة. انتهى. او هر چې بيع د مصحف ده ليس بيع القرآن، هغه بيع د قرآن نه ده، قرآن خرڅول نه دي، بل هو مع الورق، بلکې هغه خو کاغذ دی
وعمل اید الکاتب هغه کې هغه عمل د لاس د کاتب دی خبره باندې پیږي نو که قرآن کریم بازار کې خرڅولو هدیه کولو نو دا به بیع د قرآن نی بلکې دا بیع د ورقو او دا هغه عمل د ید د کاتب او د کمپیوټر والا دی چاپینګ والا دی مسله باندې پوهیږي کنه بل خبره دا چې په دې آیت کې چې استدلال نیونه هغه ته جواب ورکي ولا تشترو بیااتی تاسو مالی په آیاتونو زما باندې نو ورته چې ګوره آیت لفظ مشترک دی څه شی دی لفظ مشترک دی معناګانې ځان سره ولیکي آیت چې دی دا لفظ مشترک دی په ګڼ معناګانو باندې راځي معجزی ته هم آیت وای معجزی ته سوی آیت ورته وای دلیل ځان سره ولیکي سورته بقره 118 آیت وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا آية اے معجزہ 118 وقال الذين لا يعلمون وای هغه کسان چې علم نه لري لولا يكلمنا الله ولی موږ سره خدای تعالی په خپل براه راست خبرې نه کوي او تاتینا آیا یا ولی ناراضی موږ ته یو معجزه مطلوبه هغه چې موږ یې غواړو نو ګوره آیت دلته په معنا د معجزې شو دا غرنګ یو لیکي سورته طه 22 آیات ودمم يدك الى جناحك ودمم يدك الى جناحك اے موسی علیہ السلام په واسطه خپل لاس شریف د اړخ او د ترخ سره تخرج دا براوزی بيضاء من غیر سو آیه اخرى دا د بل معجزه شو دا براوزی تک سپین بغیر د برګي مرض نه آیه اخرى دا د بل معجزه شو دا غرنګ ځان سره ولیکي سورته نازعات دیرشمه پارا آیت نمبر 20 الله تعالی د موسی علیہ السلام بارے فرمای فاراه الآیه الکبرى قراءتکو موسی علیہ السلام ورخو د موسی علیہ السلام د فرعون ته الآیه الکبرى المعجزه الکبرى غټه معجزه نو آیت به معنی معجزه دی دا غرنګ ځان سره ولیکي آل عمران 49 آیات عیسی علیہ السلام قوم ترازی قوم تسوی انی جئتکم بآیت من ربکم یقینا مارات لکړی دی تاسو ته په یو عظیم معجزې سره د رب کریم تاسو نه داغه د جانب نه نو آیت راضی د قران کریم په حواله په معنی د معجزې دا غرنګ ځان سره ولیکي سورۃ اسراء سورۃ بنی اسرائیل مرتوی پنځل لسمه پارا آیت نمبر 101 ولیکي ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات په تحقیق سره مونږ ورکړې موسی علی السلام ته نه معجزې ښکارا چا وتا د سورۃ اعراف کې راشي والقمل والضفادع آیات مفصلات جدا جدا معجزې چې مس کې ویو میاس چوټی راتله او دا هر عذاب د موسی علی السلام په دی باندې معجزه وا چې هغه باندې به کوم عذاب راغوس پګي یا وینه یا چندخان نو دا به یو هفته مسلسل چلیدل عرف کې براش ان شاء الله دا د موسی علی السلام نه معجزې وي او الله تعالی تعبیر 9 آیات سره کړي نه معجزات سره نو اوله معنی د آیت صدا معجزه بچي پوښوي کنه دویم معنی د آیت دا العبرت والعزت عبرت و نصیحت عبرت او نصیحت سورۃ یونس یولسمه سفارہ آیت نمبر 92
سورۃ یونس یو لسمه پارا آیت نمبر 92 92 نمبر آیات. فرعون چې کله غرق شو نو چغه واله آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. نو فرشتي ورته ویل الان اوس ایمان وروړي وقد اسويت قبل او تا غدینه مخکې نافرمانی کړې و وكنت من المفسدين او په جهان کې 1 نمبر فسادي وي. فاليوم ننجيك ببدنك دلته باندې کسان سوې نجات بدر کو تعالی را دا چې چا خوب کې مزل کړي اغي دا معنی کوي. دا معنی غلطه ده. تفسیری مظهری سم معنی کوي ننجيك مونږ به اولتا اوچت زیتا مونږ به وشتلو کو ستا په دې بدن سره اوچت زیتا دغه معنی ده. امام بخاری وی دا د نجوتن ماخوذ دی. معنی دا ده چې مونږ به تا اوچت زیتا اولو لتكون دې د پاره چې تشي لمن خلفک د پاره دا غچا جستانه رستور روان دي آیتن عبرت و نصیحت. آیتن عبرت و نصیحت. نو آیت پس معنی راغی په معنی د عبرت او د نصیحت راغی. د دویمه معنی شو. دریم راځي آیت په معنی د البناء العالی اوچته آبادی. البناء العالی سورۃ الشعراء 128 آیات. شعراء کم نور لسمه ده 128 آیات. ایک سو 28 آیات. هود علیہ السلام خپل قوم ته ویا اتبنون آیاتاسو جوړوي او سازوي بكل ريعنا په هر یو اوچت ذکی آیتنا بناء سمانا بنا علی اوچت برج تعبثون او د عبس د پاره پکې جمع کیږي عبس کار کوي تاسو. نګور آیت دلته په معنا د البناء العالی د اوچته آبادی سره ده. اتبنون بكل ريع آیه. تاسو معنا شو درې معنا شو. سلورم راضی آیت په معنا د الجمله من القرآن یو قطعه او یو جمله د قرآن دی ته آیت وای. خبره باندې پیږي کنه. جمله فی القرآن بین فاصلتين اغه تسوی آیت ورته وای. اولی کی ځان سره سورۃ النحل 101 آیات. سورۃ النحل سورلسمه سفارہ آیت نمبر 101. آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ او کله چې بدل کی روړو مونږ یو آیت پسې د بل آیت. والله علم بما ينزل الله تعالی پوي هغه څه چې دی نازلې. قالوا انما انت مفتر نو دی نبی علیہ السلام توی تو مفتری معاذ الله بل اکثرهم لا يعلمون دی اکثر نه پوي. نګور دلته آیت په معنا د قطعی او د جملې من القرآن چې هغه واقعي بین الفاصلتين دغه آیت وای. دا پنځمه معنا شو. سلورم شو. پنځم ځان سره ولي کوي آیت راضی په معنا د حکم شرعي. سورۃ بقرہ 219 نمبر آیات. آیت راضی په معنا د حکم شرعي. حکم شرعي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك پشان د بیان د احکام شرعیو یبین الله لكم الآیات بیانې خدای تعالی تاسو ته نور احکام شرعیه لعلکم تتفکرون دې د پاره تاسو سوچ او فکر وکړئ. ور كذلك يبين الله نو كذلك كما بين الاحکام الشرعیه المذکوره لکه څنګه چې باری تعالی د احکام شرعیه بر ذکر کوم دک کرانګي یبین الله لكم الآیات بیانې خدای تعالی تاسو ته احکام شرعیه دې د پاره چې سوچ او فکر وکړي. دا پنځم معنی شو. شپږم راځي آیت په معنا د ادله التوحید باندې په معنا د سالکه ادله التوحید سورۃ بقره 164 ځان سره ولیکي. دویمه پارا سورۃ بقره دویمه سفاره آیت نمبر 140 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياتنا پدې مذکور ټول کې خامخا دلایل قدرت د الله تعالی دی لقوم یعقلون هغه قوم د پاره چې عقل استعمالي عقل ورکی عقل نه کارلی. نو آیت په معنا د څه ادله التوحید والقدرت سو معنا غانی شوي. اصول فقه کوم ویل ده کنه د مشترک بعضی وجوه لجکله ترجیح ور کړی شي هغه ته سوی مؤوله او چې کله د مشترک بیان من قبل المتکلم راشي هغه ته سوی مفسر ورته وي مفسر ورته وي. اوس دلته ولا تشترو بیااتی تاسو مالې پایاتونو زما متکلم څوک دی ذات الباری دی. اوس ګورو چې د دې مشترک لفظ بیان داغه د قبل نو داغه د جانب نصر اغلی دی. هغه سوی چې داخل کو پیسې پسا غسته په کوم آیاتونه غسته آیاتونو سره څه کول نو چې متکلم کم بیان کړي او مغه به بیانې مفسر وشیدا نو لیکي د بیان د متکلم د پاره چن آیاتونه د ځان سره چې متکلم د دې څه وضاحت کړي دي. القرآن يفسر بعضه بعضا خبره باندې پیږي. سورۃ بقره 159 راوړوي. سورۃ بقره آیت نمبر 150 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الک بقره کې د چا خبر روانه و د يهوديانو اوله سپاره کې او دویمه کې دوس د چا خبره ده د يهوديانو. ګوره متکلم داغه بیان کوي ښا ان الذين بشکا کسان چې اهل کتاب دي یکتمون چاغي پټایا ما انزلنا من البينات هغه چې موږ نازل کړی دي د ښکارو خبرونه والهدى چې عقلي او نقلي دلایل دي من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب رستو دا غنا چې هغه مونږه بیان کړی دي خلقو ته په کتاب کې چې هغه صفت د نبی له سلام دی. اولئک یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دا کسان څوک دي الله په لعنت وای او لعنت وینکم په لعنت وای. نګور الله داغي وضاحت څوک او چې کتمان کوي د آیاتونو د تورات خبره باندې پیږي کنه. خدویم ځان سره ولي کوي. سورۃ بقره 174 آیات سورۃ بقره دویمه سفاره آیت نمبر 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا هغه کسان چې هغه کتمان کوي پټي دا غسو چې باری تعالی نازل کړی دی د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او په دې کتمان د آیاتونو د ما انزل الله اخلي ثمنا قليلا. نو الله ګوره د کتمان معنی کړی دا حبر د دې امت د کتمان معنی کړی دا. آیت نازل دی د يهودو بارکی او دا يهوديانو وضاحت باری تعالی مخکې سپارو کې څه کوي چې هغه د تورات ختمونه نه کول پاغي پیسې نه غستې بلکې هغه په کتمان د آیات او تورات پیسې غستې. نو ګوره داغه مشترک لفظ چې آیت دی داغه بیان د چا د جانب راغو د مفسرو ګرځیدو
خبره باندې پیږي کنه. اولئک ما یاکلون فی بطونهم نارا الا النار الخ. دا دویم آیت. دریم ځان سره ولي کوي آیت نمبر 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 1 دغه يهوديانو خبره روانه ده. فويل للذين يكتبون الكتاب بيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. پس هلاکت دغه کسانو ته چې کتابت د کتاب کې پلاسونو سره بیا خلکو ته وایي چې دا مکتوب د ایدینا زمونږه دا من عند الله دی. نګوره تحریف کوي په کتاب کې څه د پاره ليشتروا به ثمنا قليلا. ختمونه مراد ندي، تعویذ باندې شکرانه غستل مراد ندي، کتاب کې تحریف کول، پلاس لیکل کول او بیا د محرف ته کتاب من عند الله ویل د پاره د اشترا د ثمن قلیل. نو دک کې مصداق دی. سلورم ځان سره ولي کې سورۃ آل عمران 77 آیات. سورۃ آل عمران او اویایم نمبر آیت. سورۃ آل عمران 77 نمبر آیت. ان الذين د يهوديانو خبر روانه ده. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الله دین تورات کې سوا دا غسته وا لتبيننه للناس ولا تكتمون. چې په هغه عهد الله او قسمونو باندې اخلي ثمنا قليلا. اولئک لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله. کلام د رحمت مراد دی. ولا ينظر اليهم. نظر د رحمت مراد یوم القیامه. ولا يزکیهم ولهم عذاب الیم. نو دغه مراد دی چې عهد الله باندې پیسې دي. الله ته وعده غسته وا تاسو به زما د محبوب صفات ښکارا کوي او دی باغه پټولو او د الله غ وعده باندې به دخل کو نه پیسې غسته. آل عمران 187 مولي کوي. یوصل اواتیم نمبر آیت. سورۃ آل عمران یوصل اواتیم نمبر آیت. خبره باندې پیږي کنه. دا خمولی کلو وقتی کنه. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. دا خمولی کلو وقتی. نو ګوره خطاب چاته دی؟ يهوديانو ته دی. الله ورته سوی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. او دا خلک ستراتو کی یروي ختمونو باندې پیسې مالي، پتاویزونو باندې مالي. تراغه ترمذی شریف هغه دی پراته دي. الاندینی دوا نامې ته نه ګوري، دغه ته ګور. دغه دی امام ترمذی رحمت الله علیه باب لګی جامع ترمذی کې چې پتاویز باندې اجر او شکرانه غستلیش. جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26. دویم جلد صفحہ نمبر 26. امام ترمذی رحمت الله علیه د امام بخاری شاگرد دی. دا ګور صفحه الفاظو کې وای باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ. باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ. په تعویذ باندې شکرانه او اجر غستل. لا باز عوام وای کنه یروي د مولیان په تعویذ باندې وی شکرانه یادې اخلیه. صحابي ور باندې دیرش غډانه غستیو، بل صحابي ور باندې سل غډانه غستیو. تراواله تفسیر فتح القدیر اول جلد شوکانی. ان دا زمال استو وره دا غته ما ته غونډې د غراوي. تفسیر فتح القدیر د شوکانی داواله د سورته فاتحه په تفسیر کې واقعا نقل کړي. صفحه نمبر ځان سره ولي کوي. پاړه سم صفحه. واخرج احمد وابو داود والنسائي وابن سني في عمل اليوم والليله وابن جرير والحاكم وصححه عن خارجه بن صلت التميمي عن امه انه وتا رسول الله دي نبي عليه السلام تراغي
ثم اقبل راجعا من عنده بیا د نبی له سلام د دربار نه کلی تروان فمر على قوم يقوم باندې تیر وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد او داغي سره یو سړی لیوانه په زنجیرونو تړلې شوی فقال اهله دا سړی اهل د طويل عندك ما تداوي به هذا آیا صدر سرشتہ چې د ویو کې پاغه سره زمون دی لیوانی فإن صاحبكم قد جاء بخير تاسو هغه صاحب چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی هغه د الله د طرف نه ډیر خیر راوړی دی قال صحابي وای فقرات علیه فاتحه الكتاب 3 ایام 3 ورځې مور باندې لاندې الحمد شریف چوف کا فی کل یوم مرتين هر ورځ دوا کرت غدوه و عشیا سبو بیگا اجمع بزاقی لاړه میرا جمع کولی ثم اطفل بیا مور باندې توکلی فبرع هغه جوړ شو فاتانی میات شات سل غډانه را تراک فاتیت النبی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغم فذكرت ذلك له فقال كل خره فمن اكل برقيه باطل سوک چې خوراکي په باطل دم فقط اکلت برقيه حق تا په حق دم سره خوراک کړي خوره پاکي حلالي توابیان دانه مونږه خاصه بد کوي کنه جک ویس دا غرائز د غیر مقلدینو دي تفسیر فتح القدیر د شوکانی اول جلد 14 صفحه باقی اگر روایت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل دم باندې ګډه غسته شکرانه کی هغه مفید السالکین کې مالی کله هغه زیر تبع دي چاپ بشیغي کې روان غنو حوالو سره الیکه سیو کدا کتاب نو سبا سو کې چې ترابطه نه کی زه ورته ویدا دی اوس ورترین کوم وی نو دا ګوره خطاب يهوديانو ته دی يهوديانو د تورات ختمونه نه کول په ختم باندې پیسې نه غسته بلکې په کتمان د آیاتونو په تحریف التورات پاغي باندې پیسې غستلې کدا کار نن چا کولو قران کې تحریف کولو قران کې د حضور صلی الله علیه وسلم صفت پټولو د دې آیت بالکل مصداق دی ور باندې چسپان کا او کني د مشرکانو باره کې نازل آیات مسلمانانو باندې لګول د جهنم د سپو کار دی د خوارجو کار دی بخاری دویم جلد صفحه نمبر 1024 ان الحروریه هم شرار خلق الله لانهم انطلقوا الى آیات نزلت في المشركين فجعلوها المسلمين سپوږی په خبره باندې کنه